د تلپاتې او سپېڅلي رب په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د حجاز سیلۍ داستان قدرمنو مینوالو، په دې هیله چې تاسو به راته خوښه او خوشحاله او د صحت او عافیت جامې به مو فرتن وي او د شپه به مو تر دې دمه په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولي وي. خوږو اورېدونکو، دا د داستاني خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې زه زبیر درته هرکلی کوم. په دې هیله یم تر پایه را سره ملتیا وکړئ او د حجاز سیلۍ داستان دا برخه هم را سره په مینه واورئ. خوږو اورېدونکو، تاسو د حجاز سیلۍ داستان په 8مه برخه کې را سره واورېدل. هغه سړي ورڅخه وپوښتل، رښتینی پیغمبر څوک دی؟ ناصرې ځواب ورکړ، د قریشو د قبیلې محمد صلی الله علیه وسلم. فتح د هغه چا په نصیب کیږي چې په زړه کې رښتیا وي. که محمد صلی الله علیه وسلم رښتینی پیغمبر نه وای، نو موږ به په دې ډول نه تباه او بربادېدو. یوه ورځ ناصره د خپل کور په دروازه کې ناسته وه او سترګې وچې شوې وې، داسې لکه چې د هغې اوښکې چې بالکل ختمې شوې وي. د هغې غوږونو ته یو اواز راغی، ناصرې ناصرې، وګوره هغه دې ستا زمن را روان دي. دا اواز د یوې ښځې و چې منډې یې راوهلې. هغه ناصرې ته راورسېده او راپورته کولی. هغې د حیرانتیا څخه ویل چې هغه دې ستا زمن را روان دي. خو ناصره همداسې ګونګۍ او چوپه خوله ناسته وه لکه چې خوب ګوري. یو دم اوازونه زیات شول او هر چا همدا ویل، هغه دې د ناصرې زامن راغلل. کله چې د هغې زامن ورسره مخامخ شول، نو بیا یې هم باور نه راتللو. بالاخره هغې دا خبره ومنله چې زامن یې ژوندي او روغ رمټ راورسېدل. په دې وخت کې ناصرې اعلان وکړ، ما خپل یو زوی د مدینې د رښتیني پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په نامه سره قربان کړ. په دې وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه و او د ناصرې دواړه زامن د هغه د حکم سره سم د غلامۍ څخه خلاص او آزاد شوي وو. ناصرې مخکې داسې فکر کاوه چې ګوندې دواړه زامن یې مړه شوي دي. د جګړې له ډګر څخه هغې ته د خپلو زامنو مړي په لاس نه ورغلي. د هغې دواړه زامن په جګړه کې زخمیان شوي او غازیانو هغه له ځان سره بندیان کړي وو. د مدینې منورې یو سوداګر هغه دواړه اخیستي وو. یوازې د ناصرې زامن نه، بلکې ډیر بندیان بیرته راخلاص شول او خپلو کورونو ته راغلل. د حیرانتیا خبره خو دا وه چې مسلمانانو داسې وینځې هم راخوشه کړې چې هغه ځوانې او نوې پیغله شوې وې. هغوی ډېرې حسینې او ښایسته هم وې، د شتمنو کورنیو څخه وې. که د هغوی سره خپلو بادارانو نکاح کړې وای، نو ډېرې غوره مېرمنې به ثابتې شوې وې. خو هغوی چې په کوم شکل بوول شوې وې، په همغه شکل او صورت بیرته راغلې. د ارتداد فتنه ختمه شوې وه. ډیر مرتدان د زړه له کومې په اسلام کې داخل شوي وو. یوازې د هغو خلکو په زړونو کې د اسلام په خلاف خیری پاتې وو چې خپل خپلوان له هماغسې د مسلمانانو سره بندیان وو. کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د ارتداد ټول غلامان او وینځي آزاد کړل، نو د هغوی له زړونو نه هم خیری ووتلو. هغوی خپل پیغمبر هم لیدلی وو چې د جګړې په وخت کې له میدان څخه وتښتېده. هغوی هیڅ ډول معجزه هم خلکو ته ونه ښودلی شوه. د هغې سیمې ډیرو کورنیو د ناصرې بنت جبار په شان د خپلو خپلوانو د راخلاصون خوشحالۍ لمانځلې. کله چې هغوی آزاد شو، خلکو وویل، زموږ سره خپلو بادارانو د خپل ځان په شان سلوک کولو. نو د دې خلکو فکر او عقیده هم بدله شوه. د هغې یو مثال ناصره وه چې د دوو زامنو پسې لیونۍ شوې وه. هغې ته دواړه روغ رمټ په لاس ورغلل. نو یو زوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نامه قربانۍ ته وړاندې کړ. یو ورځ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په خپل مجلس کې ناست و چې یو نابلد سړی راغی او د هغه سره په خوا کې کېناست. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ښی لاس یې په خپلو دواړو لاسونو کې ونیولو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورڅخه وپوښتل، آیا ته خپل ځان راته نه په ګوته کوې؟ ته له کوم ځای څخه راغلی؟ ته خو د مدینې اوسیدونکی نه یې،
نابلد سړي وویل د لرې ځای څخه راغلی یم، زما نوم طلحه دی. په دې غونډه کې یو ناست سړي ورڅخه وپوښتل یو طلحه خو دروغجن نبي هم و. نابلد سړي وویل زه هماغه طلحه یم، د اسلام قبلولو لپاره راغلی یم او د خلیفه عمر سره د بیعت لپاره. د هغه په سترګو کې اوښکې وي او له څیرې څخه یې دا څرګندېدله چې هغه په اخلاص سره راغلی دی. هغه واجب القتل و ځکه چې د اسلام څخه ګرځېدلی و. د نبوت دعوا یې هم کړې وه. نه یوازې دا چې د نبوت دعوا یې کړې وه، بلکې ډېرې قبیلې له اسلام څخه او خپل نبوت یې پرې منلی و. د مسلمانانو سره یې خونړۍ جګړې کړې وې او زیات خلک یې د مرګ خولې ته غورځولي وو. خو سره د دې ټولو بدو چارو بیا هم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه وبخلو. هغه د زړه له کومې اسلام ومنلو او د اسلام په خپرولو کې وروسته مرسته کوونکی ثابت شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې د کوم هدف او مقصد په خاطر غلامان او وینځ آزاد کړي وو، هغه هدف او مقصد پوره کیدونکی وو. د حضرت ابو عبیده مسعود ثقفي سره چې کوم کومک تللو هغه کم وو، ځکه د هغوی شمیر 2000 وو. ځینو تاریخونو 1000 کسان لیکلي دي. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لري لري سیمو او کلو ته خبر لګلی وو چې د عراق په محاذ کې کومک ته اړتیا ده. که مرسته ونه شي نو مجاهدین به کمزوري او شاته راشي. کله چې د دویم خلیفه پیغام هغو سیمو ته ورسېده چیرې چې د ارتداد فتنه تېره شوې وه، نو ډلې ډلې غازیان روان شول چې په هغې کې د ناصرې بنت جبار زوی هم و. مخکې ویل شوي وو چې د ابو عبیده ثقفي سره 2000 غازیان د جګړې ډګر ته روان شوي وو. دلته باید د هغوی د روانېدو په هکله لږ شانته په تفصیل سره معلومات وړاندې شي. نږدې 2000 د خپلې خوښې غازیان په مدینه منوره کې راټول شول. د تللو په وخت کې ابو عبیده د خلیفه څخه د رخصت لپاره ولاړ چې په جومات کې ناست و. په عامه ژبه کې خو هغه ته خلیفه ویل کېده، خو د هغه رتبه دا وه خلیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلیفه، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه. کله چې حضرت ابو عبیده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته د اجازه او رخصت لپاره راغی، نو یو سړی حضرت عمر فاروق ته وویل ای امیر المؤمنین، ابو عبیده د تللو اجازه غواړي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مسکا شو او ویل زه خلیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، بلکې ماته به امیر المؤمنین وایي. د همدې وخت څخه وروسته خلیفه امیر المؤمنین ویل کېده. 2 روایتونه نور هم راغلي چې ابن عساکر په خپل کتاب تاریخ دمشق کې لیکلي دي. یو دا چې لومړنی سړی حضرت مغیره بن شعبه رضی الله عنه و چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته امیر المؤمنین وویل. دویم روایت دا دی چې لومړی سړی حضرت عمر بن العاص رضی الله عنه و. پیښه داسې بیانوي چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د عراق امپراتور ته ولیکل چې ما ته 2 هوښیار او تکړه سړي راولېږه چې هغوی ما ته د عراق په هکله د هر ډول پوښتنې ځواب راکړی شي. د عراق والی حضرت عدی بن حاتم طائي او لبید بن ربیعه ورته راولېږل. دواړه مدینې منورې ته راغلل او خپل سامان په نبوي جومات کې کېښودلو. حضرت عمر بن العاص رضی الله عنه په جومات کې ناست و. هغوی د دواړو استادانو له حضرت عمر بن العاص رضی الله عنه څخه وغوښتل چې موږ ته د امیر المؤمنین سره د لیدو اجازه واخله. حضرت عمر بن العاص رضی الله عنه ورته وویل په الله جل جلاله قسم، تاسې دواړو ډیره غوره خبره وکړه. عمر رضی الله عنه امیر دی او موږ مؤمنان. حضرت عمر بن العاص رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه ته امیر المؤمنین وویل. حضرت عمر رضی الله عنه په دې وخندل او همدا یې د ځان لپاره غوره کړ. په هر صورت حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خپل ځان لپاره په لومړي وخت کې د امیر المؤمنین لقب خوښ کړی و. کله چې ابو عبیده له مدینې منورې څخه وتلو نو 2000 غازیان ورسره وو. خو کله چې د ارتداد د فتنې سیمو او کلو ته ورسېده، په دې غازیانو کې ډیر شمیر د هغو مسلمانانو وو چې دروغجنو نبیانو غولولي وو او د اسلام څخه یې بېلارې کړي وو. آخر د هغوی سترګې خلاصې شوې او بیرته د اسلام په دین کې داخل شول او یو جنگي ځواک ورڅخه جوړ شو. دا د عمر فاروق رضی الله عنه د هغې فیصلې برکت و چې هغه د غلامانو او وینځو د ازادۍ په هکله کړې وه.
قتیبه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دې خبرې ته ډیر لیواله و چې د فارس امپراتورۍ ختمه او د اورپالونکو دین زرتشت له منځه یوسي او پر ځای د کائناتو د پیدا کوونکي اصلي دین حاکم او واکمن وګرځوي. مخکې د دې خبرې یادونه شوې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک ژوند کې د نړۍ ډیرو مشرانو او بادشاهانو ته د اسلام د بلنې او دعوت لیکونه استولي وو چې یو پیغام او لیک حضرت ضحیه کلبی د روم امپراتور قیصر ته هم وړی وو چې قیصر هرقل په دې وخت کې په شام کې وو او دا پیغام یې ونه منلو. حضرت ضحیه کلبی رضی الله عنه او ورسره ملګری چې کله د شام څخه بیرته را روان شو نو په لاره کې د شامي عربو لخوا راګیر او ټول سامان ورڅخه چور کړ او حتی سپرلی او اوښانې هم ورڅخه واخیستل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل پیغام حضرت حارث بن عمیر رضی الله عنه د بصرې مشر ته وړی وو خو په لاره کې یو عیسائی عرب مشر عامر بن شرجیل په شهادت ورساوه. د حضرت حارث بن عمیر رضی الله عنه سره 3 ساتونکي هم وو خو هغه یې ژوندي خوشي کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 زره مجاهدین د موته په لوري واستول او د لښکر مشر حضرت زید بن حارث رضی الله عنه ته وویل د حارث بن عمیر رضی الله عنه قاتل عامر بن شرجیل باید ووژل شي. تر هغې وروسته د موته خلکو ته د اسلام منلو لپاره بلنه ورکړي او هغوی ته د اسلام حقانیت په ګوته کړي. په دې توګه د موته په سیمه کې خو نړۍ جګړه وشوه او 3 زره مجاهدینو د 1 لک لښکر سره ټکر وکړ او د خپل شهید ملګری غچ او انتقام ورڅخه واخیستلو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل پیغام د ایران امپراتور کسری ته واستول شو چې په دې وخت کې خسرو پرویز په تخت ناستو. خسرو پرویز ډیر کبرجن او کبر په ټولو خلکو کې مشهور وو. فارس او ایران ډیر لوی جنگي طاقت وو. د هغوی سرحدونه د عربو خاورې ته رسیدلی وو او پوره عراق د هغوی په خاوره پورې تړل شوی وو. تاریخونو لیکلي چې د عربو هغه سیمې چې په رسمي توګه د په هیواد پورې نه وې تړل شوي هغه هم خپلې سیمې او تر خپل واک لاندې بللې. یوه ورځ هغه ته خبر ورکړل شو چې د مدینې څخه د محمد صلی الله علیه وسلم استازی راغلی دی. پرویز وویل څه غواړي؟ درباري وویل ستاسې سره لیدل غواړي ښاغلی امپراتوره، کیدای شي کوم پیغام به یې راوړی وي. خسرو پرویز په کبر سره وویل محمد صلی الله علیه وسلم ولې خپله نه دی راغلی؟ آیا هغه خپل ځان د کوم هیواد واکمن بولی؟ آیا هغه په دې غولیدلی چې موږ هغه د پیغمبر په حیث نه منو؟ آیا هغه په دې نه پوهیږي چې مدینه زموږ تر پښو لاندې ده؟ راوغواړئ هغه استازی. استازی د خسرو پرویز دربار ته راننوت خو د دربار تر اثر لاندې رانغی. استازی وویل په تا دې سلام ای د فارس امپراتوره، زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم استازی یم. خسرو پرویز وویل موږ تا ته ځکه څه نه وایو چې ته د کسري د دربار له آدابو څخه بې خبره یې. کوم سر چې دلته نه ښکته کیږي هغه سر باید غوڅ شي. راوړه پیغام دی. یو درباري د استازي له لاس څخه پیغام واخیستلو او خسرو پرویز ته یې ورکړ. پرویز لیک ولوستو او بیا یې پیکه خندا وکړه. خسرو پرویز درباریانو ته وویل ټولې واورئ، بدو عربو موږ ته لیکلي دي چې تاسې ټول اسلام راوړئ او د اسلام په هکله څه معلومات هم لیکلي دي. درباریانو د امپراتور د خوشحالولو لپاره په کړس کړس وخندل. خسرو پرویز د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیک څیرې کړ او بیا یې د لاس په یرغوي کې کېښود او خولې ته یې رانږدې کړ. بیا یې پوکی ورکړ چې ټوټې په ټول دربار کې خپرې شوې. خسرو پرویز د رسول الله صلی الله علیه وسلم استازي ته وویل ته اوس تللی شي. استازي خسرو پرویز ته وویل که تا ښه په غور او فکر سره د دې پیغام ځواب ورکړی وای نو په دې کې ستا خیر و. استازی له دربار څخه ووت او روان شو. خسرو پرویز وویل یو تیز تلونکی استازی راوغواړئ. تاسې د هغه تر را رسیدو پورې یو پیغام ولیکئ. لیکونکی کاتب سمدستي راغی او لیک یې پیل کړ. دا پیغام د یمن والی بازان ته لیکل شوی و کوم چې د ایران امپراتورۍ لاندې و. خسرو پرویز بازان ته ولیکل محمد صلی الله علیه وسلم زموږ غلام دی. هغه زموږ سپکاوی کړی دی. هغه موږ ته د اسلام قبلولو بلنه راکړې.
هغه سمدستي بندي کړه او زموږ دربار ته راولېږه. څو ورځې وروسته پیغام د یمن والي بازان ته ورسید. هغه چې پیغام ولوستلو نو په ژور فکر کې ډوب شو. د بازان سره د هغه یو قومندان ناست و. هغه ورڅخه پیغام واخیستلو او خپل یې ولوستو. قومندان وویل خسرو پرویز باید په مدینه باندې د حمله او برید حکم کړی وای. موږ هغه په څه ډول بندي کولای شو؟ په مدینه منوره کې مسلمان استازي ټوله کیسه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړه چې کسری د پیغام سره څه وکړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د هغه حکومت او هیواد به د دې پیغام په شان ټوټي ټوټي او خلک به تید پرک شي. څو وخت چې نبوي پیغام خسرو پرویز ته ورکول کېده په دې وخت کې د هغه یو زوی شیرویه هم هلته ناست و. هغه ډېر ښکلی او ښایسته ځوان و. د هغه سترګې بیا بیا په هغې حسینې او ښکلې پیغلې نښتلې کومه چې د کسري سره په څنګ کې ناسته وه. دا پیغله د ښکلا، ښایست او حسن بې مثاله او بې جوړې نمونه وه. خسرو پرویز د هغې لاسونه په خپلو لاسونو کې موښل، یا به یې په وریښمنو بادامي رنګو لوڅو غړو او ویښتانو لاسونه راښکل، نو د هغې مسکا به په داسې خندا بدلېده لکه چې د ګلاب غوټۍ وغوړېږي. د دې نجلۍ نوم ازدیبا و چې خسرو پرویز ورته د مینې او محبت څخه ازدي ویل. د خسرو پرویز یو عادت او خوی دا و چې کله به یې د مرګ فیصله کوله نو د ازدي په ملا کې به یې لاس راتاو کړ او خپل ځان ته به یې رانږدې کړه او داسې به مسکی کېده لکه چې د اعدام پرېکړه د هغې د خوشحالۍ او فرمایش په اساس کوي. په دې سره به ازدي داسې مسکی کېده لکه چې هغه د زړه له کومې پرې خوشحاله شوي وي. د یوې میاشتې مخکې خبره وه. د خسرو پرویز زوی شیرویه د هوسیو ښکار ته ولاړ. د هغه سره 22 تنان وو چې په هغې کې ځینې ساتونکي، څو نوکران، څو ملکي چارواکي او یو پکې د پوځ قومندان هم و. د ځنګل په یوه برخه کې 6 هوسیو خوراک کاوه. شیرویه د آس څخه ښکته شو. غلی غلی هغه لور ته ورغی او یوه هوسۍ په نښه کړه. غیښ یې پرې ورخوشې کړ. هوسۍ چې په غیښې ولګېده نو منډه یې کړه. شیرویه په آس سپور او د هوسۍ پسې په منډه شو. هوسۍ سره د زخمیتوبه ډېره لرې ولاړه، خو د شیرویه یرغه آس د هغې پسې ځان ورساوه. شیرویه په هوسۍ باندې خپل آس پورته کړ او هغه یې راچپه کړه. د شیرویه سره خپل ساتونکی هم و. هغوی مړه شوې هوسۍ راپورته کړه او ټول د خپلو ملګرو په لوري را روان شول. کله چې هغوی خپلو ملګرو ته راورسېدل نو ټولو داسې چیغې او سورې جوړې کړې لکه چې شیرویه کوم زمری په خالي لاس مړ کړی وي. هر یو غوښتل د شیرویه زړه خوشحاله کړي او خپل مقصد ترلاسه کړي، خو شیرویه د دې ټولو چیغو او نارو څخه بې پروا او بې نیازه ولاړ و او په یوه ځمکنۍ حوره باندې سترګې خښې کړې وې. هغه پیغله د یو نابلد سړي سره ولاړه وه او د هغه تر شا د پټېدو کوښښ کاوه. د دوی سره 2 نور نابلد سړي هم ولاړ وو چې نوي نوي دې ځای ته راغلي وو. 3 واړه راوړاندې شول او شیرویه ته یې ملا ټیټې او درناوی وکړ. شیرویه له خپلو ملګرو څخه وپوښتل دا څوک دي؟ د نابلدو سړیو څخه یې وویل موږ سوداګر یو. یو بل وویل موږ ستاسې رعیت یو. کله چې له دې ځایه تېرېدلو نو چا راته وویل چې شهزاده شیرویه د ښکلا لپاره دلته تشریف راوړی دی. ستاسې دیدن زموږ ارمان و نو ځکه تم شو. دویم نابلد سړي وویل موږ اورېدلي وو چې شهزاده داسې ښکلې ځواني لري چې یو ځل څوک وګوري بیا بل لوري ته مخ ورڅخه نه اوړي. موږ دا هم له خلکو څخه اورېدلي دي چې د ایراني امپراتورۍ ولیعهد شهزاده شیرویه دی. شیرویه د نابلد څخه وپوښتل دا پیغله په تاسې کې د چا لور ده؟ 3 واړو سوداګرو یو بل ته وکتل او بیا په خپلو کې سره ګنګوسي پیل کړل. د شیرویه سره چې د ایراني پوځ کوم قومندان راغلی و هغه شهزاده ته اشاره وکړه او لږې د خلکو څخه په څنګ کړ. قومندان شیرویه ته وویل دا نجلۍ په دې 3 تنانو کې د هیڅ چا لور هم نه ده. دا د ناسکه پلار د ظلم او تیری په سبب بې کوره شوې ده. موږ له هغوی څخه پوښتنې کړي او معلومات مو ترلاسه کړي. کله چې د دې نجلۍ پلار مړ شو نو مور بل خاوند وکړ. تاسې هغوی ولیده چې پیغله څومره ښایسته او ښکلې ده. کیدای شي تاسې به داسې پیغله تر اوسه پورې نه وي لیدلي. د ناسکه پلار نیت دې ته خراب شو. مور ورڅخه هغه ساتله چې په دې کې د سوداګرو دا ډله ورته څرګنده شوه.
چې په بغداد کې یو لوی واکمن غواړي یو ښکلې پیغله را پیدا کړي او د هغه سردار سره واده وکړي. د دې پیغلې مور د څو مخورو مشرانو په ضمانت او خبره باندې خپل لور دې سوداګرو ته وسپارله چې په بغداد کې واکمن ته ورسوي. اوس دوی پیغله د بغداد واکمن ته رسوي. شیرویه وویل د هغوی څخه پوښتنه وکړه چې د پیغلې څومره قیمت او بیه غواړئ. سوداګر دومره لوړه بیه وویله چې د شیرویه غوندې شهزاده هم ورته حیران شو. شیرویه وویل که زه وغواړم نو پیغله پرته له قیمت څخه هم اخیستلی شم او تاسې به کله هم بغداد ته ژوندي ونه رسیږئ. یو سوداګر وویل د راتلونکي امپراتور څخه موږ د دې ډول بې عدالتۍ امید نه لرلو. شیرویه وویل عشق په عدالت او بې عدالتۍ کې توپیر نشي کولای. زه په دې پیغلې اوس عاشق شوی یم. د سوداګرو څخه یې وویل موږ چې د دې پیغلې څومره قیمت هلته ورکړی هغه باید موږ ته راکړل شي. پیغلې دا خبرې اورېدلې. هغې یو دم رامنډه کړه او د شیرویه سره په څنګ کې ودرېدله. زه د دې سوداګرو سره نه ځم. پیغله شهزاده ته په ګونډو شوه او د هغه لاسونه یې په خپلو لاسونو کې ونیول او په ژړا یې پیل وکړ. دا خلک زما څخه نڅا کوونکي جوړوي او مال را باندې ګټي، خو زما حیا او عزت را خرابوي. زه د هغوی مال نه یم. زه د شهزاده څخه عدالت او ساتنه غواړم. آیا شهزاده ما په خپله پناه کې نشي ساتلی؟ شیرویه وویل ولې نه؟ ما تا ته په خپل زړه کې پناه درکړې. پناه خو څه کوي؟ شیرویه پیغله له لاسه ونیوله او د خپل زړه پورې ونښلوله. د حجاز سیلۍ قدرمنو مینوالو، دا و د حجاز سیلۍ داستان نهمه برخه چې ما زبیر تاسو ته وړاندې کړه. په دې هیله چې خوښه سوي مو وي او خوند مو ترې اخیستی وي. له ملتیا مو نړۍ مننه کوم. تر بیا یوې بلې برخې چې زه زبیر ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم. تاسو ټول په لوی او بخښونکي رب سپارم. ښه وخت، ښه شپه، الله مو مل شه. د حجاز سیلۍ. د حجاز له سوځونکو صحراګانو څخه راپورته شوی غږ چې د فارس او روم لویه امپراتوري ولړزوله. یو څو ناپېژاندو څهرو د اسلامي نړۍ تاریخ ته نوې بڼه ورکړه. الله اکبر، الله اکبر. حجاز سیلۍ د خلفای راشدینو د اتلولیو او سرخندنو په زړه پورې ناول. یا د داستاني خپرونه د یکشنبې او دوشنبې په شپه 10 بجې او تکراري چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10:30 تر 11 بجو اورېدلی شئ. د حجاز سیلۍ.